بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو پروګرام ادبزار سره محمد علی جوهر تاسو په خدمت کې حاضر دی. نن موږ سره واجد واجد زموږ د کلویر ملګری د ټولنې د ټولنې سینیئر غړی موږ سره موجود دی. واجد صبر تازه راځه ته مې سو مزدار منتشر من غزل سره خپل جوهر سره اول خو تاسو مننه جی چې معلوم په خپل سټوډیو کې مقرر کړ. ډیره زیاته نو شاعری خو تقریبا کم شوی د خو بهر حال بیا نو کلام بر سره شي. بالکل بالکل بالکل. غزل مطلب چې جی کړي گواهی په مبحال ماته کوزه د جمعات کړي گواهی په مبحال ماته کوزه د جمعات کاری کندر زکه چې نشته دروازه د جمعات ډیره او د دهشت ښکار شو خو د ډیرو نظرونو په خیال د دهشت ښکار شو د ډیرو نظرونو په خیال د امن نښه و زمونږ مناره د جمعات ډیره او ښکاري خو نه و ایمانونه مو کمزوري شي جوړ ښکاري خو نه و ایمانونه مو کمزوري شي جوړ چې راټولېږو نه هم مونږ په معامله د جمعات ډیره او بلا مو ده وشوه چې چا هم څه ورکړي نه دي بلا مو ده وشوه چې چا هم څه ورکړي نه دي مولا په څو کړي غریب دی خصمانه د جمعات ډیره مننه جي او لاس به مې ایښي په خوله خدای کو خو دومره نه ده لاس به مې ایښي په خوله خدای کو خو دومره نه ده زمونږ د کور او د کوڅې نه فاصله د جمعات ډیره دا شعر بیا وایي لاس به مې ایښي په خوله خدای کو خو دومره نه ده زمونږ د کور او د کوڅې نه فاصله د جمعات ډیره او مقطع ده چې د ژوند کارونو را ډېر وخت کړو برباد واجده د ژوند کارونو را ډېر وخت کړو برباد واجده خدای دې زما کړي پاتې عمر مشغله د جمعات ډېر زبردست. قدرمنو دا واجد واجد چې موږ سره خپل تازه کلام شریک کو ستاسو ډیره زیاته مننه او شکریہ.